اسلامی امارت سندور د شریعت د الله د دین لخر د امت فتح عزت سمعنا واطعنا لا اله الا الله. دریم او څلورم درس: جهاد د مسلمانانو د دینی خزانه د ساتنې تر ټولو ستره وسیله ده چې له امله هم د مسلمانانو دین او اسلامي فرهنګ ساتل کیږي او هم سر، مال، عزت او ابرو. خو کافران او د دوی ترڅنګ ولاړ غلامان د دې لپاره چې د مسلمانانو دینی ګنج له منځه یوسي، اصل اسلامي فرهنګ په غربي هغې بدل کړي، سر، مال، عزت او ابرو یې له ګواښ سره مخامخ کړي، نو د مسلمانانو ترمنځ د جهاد په اړه شبهات خپروي ترڅو مسلمانان ترې زړه توري کړي او له دفاع واچوي. پر افغانستان باندې د امریکایانو تر یرغل وروسته دا شبهات په پراخه پیمانه خپاره شول چې له امله پر ډېرو مسلمانو ځوانانو سیوری پرېوتی. دا چې کافران او ترڅنګ یې ولاړ کسان د جهاد په وړاندې کوم شبهات وړاندې کوي، څنګه ځوانان د جهاد له سنګره راګرځوي او د دې شبهاتو ځوابونه څه دي، دې او دې ته ورته پوښتنې د جهاد په اړه شبهات تر سرلیک لاندې د قدرمن استاد قاری سعید خوستی صاحب د شرعي درسونو د لړۍ په څلورم درس کې ځواب شوی دی. اسلامی امارت سندور د شریعت د الله د دین لخر د امت فتح. څلورم سوال: اوس خو زیات کافران وتلي دي که طالبان جنگ بند کړي، دا پاتې خارجیان هم له افغانستان څخه خارجېږي. دوی یې که متوسطه چې امریکایان وتلي دي، بس لږ پاتې دي. دا لږ چې پاتې دي دا هم تاسې پاتې کړي دي. تاسې جنگ پرېږدئ، جهاد بس کوئ، دا به هم وځي. لومړی خو دا سوال معقول نه ده. امریکایان وتلي نه دي، نه دي وتلو اراده ده. امریکایانو جنگ افغانانو ته وسپارلو. امریکایانو د وتلو اراده نشته. جنګ یې مخکې دوی په غاړه و، اوس یې افغانانو ته په غاړه ورپاچولو. مخکې به چې امریکایي وژل کېده، اوس د هغې په ځای افغان وژل کېږي، د اردو او د پولیس سرتېره وژل کېږي، دا خلک وژل کېږي. نو دا خبره هم غلط ده چې امریکایان وځي. که ته یې چې وځي، خو راوړه څه په څه دلیل وځي؟ او په دې خیالیاتو او په دې فرضیاتو خو حکم نه مرتب کېږي. ته چې زما جهاد باطلوي، په فرضیاتو یې باطلوي، په خیالیاتو یې باطلوي. هغه خو کافر ده، ته راوړه باندې کافر نه ضمانت ته چې دی وځي. ته یې راوړی چې ضمانت تاسې په فیسبوک او په ټویټر کې لګیا یې چې کافران وځي، تاسې جنګ بس کړئ. دا خو دومره عادي خبره نه ده. خو څه د ټماټرو او لوګانو اخیستل نه دي. دا خو جهاد د الله حکم ده. ته چې زما جهاد باطلوي، زه دا جهاد متوقف کوم، ستا په دې فرضي او خیالي خبره یې متوقف کړم، په دې فرضي او خیالي خبره یې بند کړم؟ نه، راوړه تضمین. ته د امریکایانو تضمین کولی شي؟ افغانستان ګوډاګی دولت یې کولی شي؟ نشي کولی. هغه په خپله ګوډاګی ده. امریکایان یو بدماش خلک ده په نړۍ کې، متکبره خلک ده. په فلسطین کې ټوله نړۍ په استثناء د امریکا، ټوله نړۍ یوې خواته وه، یوازې امریکا بلې خواته وه چې بیت المقدس په رسمي ډول د فلسطین د اسرائیلو سفارت وپېژندلو. ټوله نړۍ یوې خواته وه، امریکا بلې خواته وه. چا څه وکړله؟ هېڅ. هغه دا سفارت یې راولې نه وله. دا بدماش خلک دي. دې سره بدماشۍ نه بغیر بله کار کېږي نه. دې سره به زور کاروي، د زور په ژبه دوی پوهېږي. نو که چېرته ستا زما جهاد باطلوي چې امریکایان وځي، ته جهاد بند کړه، نو خو راوړه که نه. په څه شی بند کړم؟ فرضیاتو، خیالیاتو؟ نه، راوړه ته تضمین. امریکایان دې ووځي، صحیح ده. ته تضمین کولی شي؟ دا بله خبره. او بله اساسي خبره ده چې ګورئ، زموږ جهاد چې دا یوازې د امریکایانو د شړلو د وخته پورې نه ده. زموږ دوه علیا هدفونه، تاسو ته بله ورځ هم درس کې ما وویل چې دا دوه هدفونه دي، دا په نظر کې ونیسئ. یو د امریکایي ځواکونو وتل، بل په افغانستان کې شرعي قانون، اسلامي نظام راوستل. دا دوه اهداف دي. جهاد د دې دوو دپاره روان وي. امریکایان ووځي هم، دا خلک د موږ په مقابل کې جنګېږي، د اسلامي نظام په وړاندې به خنډ وي. دا په خپله انګریزانو روزلي دي، بیا به هم جهاد فرض وي. هغې پوه چې د اسلامي نظام ته غاړه کېږدي. کله چې د اسلامي نظام ومنله د موږ سره، بیا به موږ د دوی په مقابل کې هغه نه کوو، جهاد نه کوو. ښه، آیا د افغانستان اساسي قانون شرعي قانون نه ده؟
نه، د افغانستان اساسي قانون شرعي قانون نه ده. دا په خپله معنی د لغت نه تصمیم معنی. ولې نه ده؟ دلیل یې وایي. لنډ دلته د درسونه چې دي الله دې رحم وکړي، درسونو وخت کم ده او درسونه ډېر دي. نو که چېرته سړی ډېر اوږد ځي ګا نو اصلي هغه هم پاتې کېږي که نه. دا د اساسي قانون بحث دا د یوې 2 ورځو بحث ده چې هره ماده یې باید موږ د بحث او د څېړنې لاندې ونیسو. خو زه تاسو ته مجمل یو څو شیان وایم. دوی یې چې افغانستان قانون اساسي اسلامي ده. ولې؟ ځکه د اساسي قانون اولنۍ ماده چې ده هغه د افغانستان هر وګړی مسلمان ده، که نه؟ د افغانستان دین اسلام ده او اسلام تر ټولو لوړ دین ده او حنفي مذهب ده او فقه حنفي د ټولو قوانینو نه پورته ده. تا شک کړي درته؟ خو د افغانستان اساسي قانون په خپله د یو بل سره مناقض ده، د یو بل سره په ټکر کې ده. هلته یې لیکلي دي چې د افغانستان دین اسلام ده. دلته وروسته بیا د اجتماعیاتو په برخه کې یایي چې افغانستان دولت چې دا د ژنیو کنونسیون او د ټولو نړیوالو قوانینو، د بشري حقوقو قوانین، د ښځو د حقوقو قوانین، د بیان د ازادۍ، د دیموکراسۍ، د ټولو قوانینو ته ژمنه ده. ژمن د افغانستان دولت. نو چې ته ژمن شوې د ښځو د افغانستان د نړیوالو قوانینو کې خو د ژنیو په کنونسیون کې د انسان د لاس پرې کول وحشت نه ده، د بشر ضد جنایت نه بلل شوی، او په ځانینې حد قایمول د بشر ضد جنایت نه ده، د بشري حقوقو سرغړاوی نه ده. نو ته داسې یو قانون منې چې حتی د اسلام حد ته جنایت ویل شوي دي. حجاب کول چې دي دا په هغه قوانینو کې ظلم ده. ښځه سړی مساوي دي. اسلام څه ښځه سړی مساوي دي؟ نه، الرجال قوامون علی النساء، او دی چې مساوي دي. داسې نور ډېر قوانین اسلامي شریعت نفاذ ملګري ملتونو قوانین نه مني، حدود نه مني، حدود وحشت بولي، دهشت بولي، او ته هغې ته ژمن یې او هغه منې او هغه د قانون په حیث تسلیموي. دا په خپله کفر ده. محکمې شرعي او دې د شرعي محکمه یې لیدل. او بله خبره ده چې دوی یې دي دا یو ځای تناقض او ټکر. دویم تناقض او ټکر دا ده چې دوی هلته چې د افغانستان ټولې محاکمو کې فیصله په فقهي قانون کېږي، په حنفي فقه کېږي. احمقه ته دې لاړ شه دې هغه ته دې خپلې څارنوالۍ ته دې خپلې قضا د اسلام ته پرېږدي په چي کوم ځای کې د حنفي فقه نه فیصله کړې ده. دا خو ټولې فیصلې د لویدیځ په قوانینو دي. او د دې چې څومره قاضیان چا ورته فارغ د قاضیانو د روزنې وظیفه د فرانسویانو د افغانستان قاضیان روزلي دي. هغوی د هغوی لخوا روزل شوي دي. د زنا د افغانستان په اساسي قانون د جزا په قانون کې د افغانستان د جزا قانون چې کوم ده د افغانستان د جزا په قانون کې د زنا دپاره هغه چې ده جزا هغه حبس ده. 3 کاله حبس ته فکر کوم څومره جریمه ده. او د زبر زنا دپاره د زور زنا دپاره د هغې دپاره فکر کوم جزا چې ده هغه بیا 15 کاله قید او څومره جریمه ده. د غله دپاره جزا د افغانستان د جزا په قانون کې حبس او جریمه ده. او دغسې د نور چې څومره قوانین دي دا ټولو کې دوی ځان ته قوانین لري. کوم ځای ته د فقه په قانون یې هغه کړی ده، د فقه جزا قانون ته مراعات کړی ده. د افغانستان د اساسي قانون سره په څنګ کې دوی د جزا قانون هم لري او د جزا قانون کاملا سیکولر ده، کاملا لدین نه ده. یوې خواته د لویدیځ قوانین دي نو کله دا اسلامي قانون شو. په داسې کې د اساسي قانون کې نور ډېر موارد دي چې هغه د اسلام سره په ټکر کې دي. خو دا یو څو تاسو ته ما د مثال په ډول ووایي. اردو والا کلمه وایي لمونځ کې مسلمانان دي ولې وژنئ؟ دا سوال مخکې ځواب شو. اردو والا مسلمانان دي اسلام کلمه ویل چې دي دا مانع دي د دم نه کېږي کلمه به وایي خو مرګ به یې واجب دي. ما تاسو ته مثالونه وویل. د اردو والا پولیس او نور عسکر اقتصادي ستونزو له امله په حکومت کې کار کوي. مرګ یې څنګه ده؟ مرګ یې واجب ده. ته چې اقتصادي ستونزې لرې ته دومره وږی چې ته زما په وژلو تنخوا اخلې؟ اخله تنخوا که نه صحیح ده، خو زما په وژلو مه اخله. تا د خو دا کافر تنخوا زما په وژلو درکوي، زما په کور چاپې وهلو یې درکوي، زما په نیولو یې درکوي، زما په جیل ته وړلو
زما په وهلو ټکولو تا ته تنخوا درکوي، نو کله تا ته دا تنخوا جایزه ده؟ اقتصادي ستونزې لرې خو ورشه مزدوري وکړو، بازار کې ډډه وچلو، پنډیتوب وکړو، بله مزدوري وکړو، نو ته عیش و عشرت کوې؟ تا خو دلیل نشي جوړېدی. ځینې علما د حکومت تایید کوي جهاد ناجایز بولي، ځینې علما جهاد فرض بولي، موږ د چا ومنو؟ ځینې علما جهاد ناجایز بولي. ما مخکې تاسو ته وویل چې دوی نه تاسې پوښتنه وکوئ چې کوم ځای کومه حاشیه کومه نقطه کې دغه شی موږ ته را پیدا کوي چې کافر د مسلمان په خاوره کې د توپ او ټانک سره اوسېدلی شي. بس دا شی چې تاسې موږ ته را پیدا کړو بیا موږ جهاد نه کوو. او که کله هم دوی د جهاد خلاف فتوا ورکوله نو فتوا د په لیکلي بڼه سره د مأخذونو ورکړي، مأخذ د ذکر کړي چې د طالبانو جهاد په دې وجه نه روان ده، په دې وجه نه روان ده، د آیات، د حدیث، د فقه عبارت، داسې نه چې د خیر نه لګیا. اول اساسي خبره دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت ته سړی وګوري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هجرت د جهاد نه مخکې هجرت کړی و. اول جهاد نه و شروع کړی، ولې هجرت کړی و. نو ځان دپاره یو ځای د هجرت پیدا کول ضروري دی. بیا دا د هجرت ځای باید څه رقم وي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته هجرت وکړ. په مدینه منوره کې بنو قریظه هم وو، بنو نذیر هم وو، اوس او خزرج چې وو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړو. ځینې صحابه کرام لاړل حبشې ته. حبشې هېواد په هغه وخت کې بادشاه کافر وو. د ټول امت د علماو په دې اتفاق ده چې کافر ملک ته هجرت کول جایز دي. کافر ملک ته هجرت کول جایز دي. یوه خبره. دویمه خبره ده نورې نه پیسې ورکړي دي نه یې وسله ورکړي. خو وسلې پته موږ داسې نه وي چې وسله موږ داسې کوم ځای نه کوو. وسله خو که چېرته موږ ته چا راکړې وه خو بیا خو اسانه وه که نه. موږ خو موږ مجاهدین بېچارهګان خو په راکټ په یوه مرمۍ پسې دومره ستړي شي چې حد نه لري. د پیکاپ مرمۍ د کلاشینکوف یوه کلاشینکوف پسې اوس الحمدلله غنیمتونه ډېر شول، خو داسې یو وخت چې یوه راکټ مرمۍ پسې مجاهدینو سترګې سپینې وي. د دې لپاره موږ د سیرت نه هم مثال نه لرو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صفوان بن امیه نه مرسته اخیستې وه. هغه یهودي و. پیغمبر علیه الصلاة والسلام یې ده وفرمیل چې زغر یې راکړه په جنګ حنین کې. صفوان بن امیه یې ته وویل چې غصبا یا رسول الله ام عاریه، خو غصب یې غواړې یعنې دی نه راکوي، خو عاریه په سوال یې غواړي. پیغمبر علیه السلام یې ته وفرمیل چې عاریةً سوال یې غواړي. صفوان بن امیه یهودي و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغې نه زغرې اخیستې وې په جنګ حنین کې. دا د موږ تاسو لپاره دلیل ده. نو که چېرته هم امارت د چا نه کومک اخلي په نړۍ کې، هغه که اسرائیل وي هم موږ ته مرسته اخیستل ترې جایز دي. دا په فقه کې یو بحث ده چې د کافر نه استعانت د کافر نه په ضد د بل کافر موږ تاسې مذهب فتوا ده دا جایزه ده. پرون د روسانو په مقابل کې موږ د چا نه مرسته اخیسته؟ امریکایانو نه، او د ټولې اروپا د صلیبیانو نه موږ مرسته اخیسته. یو عالم هم چېرته ونه ویل چې ولې تاسو دا مرسته اخلئ؟ ځکه خو دوی خپله پکې وو که نه، دوی خپله خوړه او جایزه وه شرعاً. د یو کافر نه د بل کافر په مقابل کې مرسته اخیستل جایز ده. او یو خبره شته چې کافر د جنگ میدان ته راوړل نه دي جایز. د دې وجې نه پیغمبر علیه السلام ته یو کافر راغی چې زم غزا ته وسلم. پیغمبر علیه السلام ته فرمایي چې لن استعین بمشرک، زه استعانت په مشرک نه کوم. دغه احادیث چې دا حمل د په حضور د کافر باندې د جنگ میدان ته، د جنگ میدان ته کافر نشه حاضرېدی. جنگ میدان ته باید حاضر وي ځکه هلته هغه کافر ده. دا جنگ چې دا د روحانیت جنگ نه، د عقیدې جنگ نه، د الله تعالی نصرت راځي دلته. او کافر چې په کوم ځای کې وي هلته د الله نصرت نه راځي. نو دا احتیاط پکار دی چې د جنگ میدان ته باید حاضر نشي. او بله خبره ده چې کلمه د کفر به نه وي لوړه. کافر نه به مرسته غواړي خو کلمه د کفر به نه وي لوړه، بلکې لوړه به کلمه د اسلام وي. او الحمدلله چې موږ تاسو په جبهاتو کې کلمه د اسلام لوړه ده، کلمه د امارت لوړه ده، کلمه د جهاد لوړه ده. دا موږ تاسو معلومېږي، په دې موږ تاسو ډاډه یو. نو د یو
چا نه په نړۍ کې کوم مرسته اخلو هغه که روس ده هغه که چین ده هغه که ایران ده هغه که اسرائیل دی حتی سیریا نه مرسته اخیستل جایز ده استعانت د یو کافر نه په ضد د بل کافر اخیستل جایز ده دا د تاریخ نه هم داسې ثابته ده اسلام په تاریخ کې ډېر ځله د اسلام په تاریخ کې مجاهدینو او د یو کافر په مقابل کې بل کافر نه مرسته اخیسته حتی د عثماني خلافت کې هم د عثماني خلیفګانو به د انګریزانو په مقابل کې د روسانو نه مرسته اخیسته روسیانو د عثماني خلیفګانو سره مرسته کوله د انګریزانو په مقابل کې د عثماني خلافت خو انګریزانو چپا کوله انګریزانو د منځ جوړ خو عثماني خلیفګانو عثماني خلافت د روسانو نه مرسته اخیسته او ټول امت علماء فتوا ورکړي وجدا جایز ده د مجاهدینو په خپل منځ کې اختلاف دی یو خو نه دی دا جهاد نتیجه نه ورکوي بیا په قانوني تنظیمونه تر جوړ شي مجاهد دا بل اعتراض ده دوی یې د مجاهدینو په صفونو کې اختلاف نه نو اول خدا خبره حقیقت نه لري مجاهدینو په صفونو کې اختلاف دی حتی نه درسته الحمدلله چې اوس پورې یو مجاهد دی بل مجاهد خلاف ته فکر راخسته وي چې وشتي وي چې تفصیلو کې به یو پیښه شي وي هغه هم په جهاد نه حمل کیږي نو چې خود سره اختلاف دی خانه پورې نه بل اصل د موږ تاسو په امارت کې اطاعت نه موږ تاسو کلک اطاعت کوو د امیر نو اطاعت چې په کومه ډله کې وي هلته دا سوال نه پیدا کېږي دلته به کورنۍ جنګ رامنځته شي کورنۍ جنګونه الحمدلله امارت منظم تشکیلات لري ولایتونه ولسوالۍ هر ځای رئیسان د هر بخش لپاره دوی تشکیل لري دا سوال نه رامنځته کېږي او د امارت مشران یو بل اطاعت کوي تېر څو میاشتې مخکې تقریبا 26 والیان که 22 والیان بدل شول که د مثال اسلامي امارت د امیر المؤمنین فرمان بدل شول چا داسې وویل چې ولې بدل کړو وایي چا نشي ویلی وایي نه ځان ته شرم بولي عیب بولي د اطاعت روحیه په دې امارت کې موجوده ده بل سوال د مجاهدینو په صفونو کې فاسق اشخاص جاسوسان نه وتلي دي خلکو سره ښه چلند نه کوي نو ځکه موږ جهاد نه کوو دا سوال هم دی کوي چې مجاهدینو په صفونو کې هغه نه جاسوسان شته او فاسق بس خلک هم شته خلکو سره ښه چلند کوي ما تاسو مخکې وویل چې د جهاد بطلان حکم د دې وجې نه شي کېدلی چې په دې صف کې فاسقان دي بلکې که یو سړی فاسق وي هم جهاد صحیح ده یو سړی د فاسق نه خو جهاد صحیح ده جهاد کولی شي او مجاهدین خپل صف سرګړولی شي مجاهدین سره یو د جهاد وکړي او جاسوسان نه وتل چې هغه خو د صف داخلي خبره ده صف د تزکیه شي د جهاد د بطلان حکم خو نه شي کېدلی چې جهاد د باطل وګرځول شي دا د موږ تاسو د نن ورځې درس و سبا به انشاءالله بیا د اطاعت او بیعت په بخش کې خبرې کوو اطاعت